نن ورځ به خلکو قربانۍ دپاره په لکونو روپو باندې قربانۍ اغوستي، داسې کورونه به وي چې په یو نیم لاک 2 لاکه باندې به یې قرباني اغوستي. دا قرباني نه ده، دا تشه غوښه ده. دې نه به قرباني هله جوړېږي مسلمانه چې تا په قرآن عمل کړی. دا قرباني کول چې دا امام ابو حنیفه ورته واجبه ویلې ده. چا ورته واجبه ویلې ده؟ الله تعالی ورته فرض نه ده ویلې ده. الله تعالی دې ته فرض ویلې ده بیت الله کې حاجیانو دپاره. دا یو نفلی عبادت چې دا مسلمانې کوي، او دا قرآن کې چې راغلي دي چې غیبت مه کوه، دا فرضي عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل پسې تجسس مه کوه، د یو بل جاسوسي مه کوه، دا فرض عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل ته سپک نوم مه اخله، دا فرض عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل سره بغض مه کوه، دا فرض عبادت. او په قرآن کې مینس کې راغلی. او ستا دا قرباني د بیت الله شریف په باره کې قرآن کې راغلی ده، دا نوري دنیا کې په قرآن کې نشته. دا د ائمه کرامو د وجوب ټکی دی. عام طور باندې دا نفلی قربانی ده، او دې نفلی قربانی دپاره 2 لکم لګوي، 10 لکم لګوي، 6 لکم لګوي. او دا فرض حکمونه چې بغض مه ساته، کینه مه کوه، جوړ پیدا کا، اتحاد پیدا کا، چا پسې سپکه مه وایه، که سپکه دې ولیده ورپسې پټه که، دا فرض عبادتونه دي. یا ایها الذین آمنوا سره الله تعالی د دې خبرو اظهار کړی دی. څه معنا؟ چې تا ایمان راوړی دی، نو که ایمان دې راوړی وي دا خبرې به منې، او که دا خبرې نه منې نو ته مؤمنه نه یې. قربانۍ سره الله تعالی دا نه دي ویلي، نه د هر چا دپاره هر ځای کې دا قربانۍ ذکر قرآن کې راغلی، روایاتو کې راغلی دی. دا نفلی عبادت مسلمانه چې دا ته کوي، اوس د مانځه نه پس به راغاړې وځي، جی مبارک شه دت شي، دا ته فرض نم زیات کوي. وکړه دعاګانې یو بل له وکړه، څه منع نه ده چې کوي یو بل سره ته ستړي مه شو وکړه، یا یو بل له دعا وکړه، خو داسې دعا وکړه چې پرې پوهېږي. مبارک ټکي باندې نه ته پوهېږي، نه چې چا له کوي هغه پرې پوهېږي. یو بل له دعا وکړه، الله تعالی دې عبادتونه قبول کړه، یاره الله تعالی دې بچیو کې برکت واچوه، الله دې مال و اسبابو کې الله دې ما او تا صحیح مؤمنان جوړ کړي، الله دې غمونو نه وساته. هېڅ خبره نه ده، ښه خبره. خو قرآن کې راغلي دي فرض ده، څومره ضروري موږ ګڼو، او دا څیزونه فرض دي. یو بل ته سپک نوم مه اخله، څوک په سپکه مه یادوه، جاسوسي مه کوه، غیبت مه کوه، حسد مه کوه، کینه مه ساته. آمنو سره تړلې خبرې دي، آمنو سره تړلې خبرې دي، ایمان سره تړلې دي. مسلمانه دا قدم په قدم یو بل سره دشمنی، دا قدم په قدم باندې زمونږه پارټي بدلېدل، دیوبند دی، بریلی، تبلیغ دی. باقاعده چې د تبلیغ خبره راشي خپل قسمه خلک ډېر تبلیغیان به وي چې به زما بیان نه دی، قرآن اورېدو له به نه راځي. ولې؟ راځي دا د تبلیغ خلاف، د تبلیغ خلاف. د تبلیغ خو قرآن کې راغلی دی، خو راغلی دي چې بلغ ما انزل الیک، ای مسلمانانو تبلیغ وکړئ د قرآن. تاسو خو د قرآن تبلیغ نه کوئ. دې دین کې شپږ خبرې دي، که موږ پرې عمل وکړو که نه، نو هغه به خو ډېر لوی خیر به پېښ شي. اکرام مسلم و پلانکی و دغه قرآن تبلیغ ولې نه کوي؟ قرآن کې دا خبرې نه دي راغلي چې ته د روایاتو په بنیاد او د ذکریا صاحب د نوم په بنیاد کوي، د الله تعالی د نوم په بنیاد یې ولې نه کوي؟ مسلمانانو زما دا خبرې ټولې ناشنا دي د خلقو دپاره. هر بیان نه رسو به مسلمانان وایي یاره جي نن خو فلانکي شي نه انکار وکړه. مسلمانه چې د کوم شي اقرار دی کړی دی، دا خول ومنه، انکارونه رسو خبر. دا اقرار دی چې کړی، ته وایي چې دا غیبت ناروا دی، ته وایي چې جاسوسي حرامه ده، ته وایي چې بدګماني حرامه ده، قرآن هم وایي، دا خول ومنه که نه. دغو خبرو باندې دا فرایض د اسلام دي مسلمانه. او والله مسلمانه چې ته څومره کارونه کوي دا تقریبا چې په قرآن کې نشته.